راپورونه وایي چې د کابل څخه باوري سرچینو تایید کړې ده چې د پاکستان یوې 3 کسیزه پلاوی افغانستان ته راستون شوی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. راپورونه وایي چې د کابل څخه باوري سرچینې تایید کړې ده چې د پاکستان یو 3 کسیزه پلاوی افغانستان ته راغلی دی. د معلوماتو له مخې په دغه پلاوي کې 3 مهم کسان شامل دي چې هغوی دي عبید الله، فضل الرحمن خلیلي، شاه مظهر او سجید عثمان دي. د سرچینو په وینا دغه پلاوی کابل ته رسیدلی او ټاکل شوي ده چې د افغانستان د حکومت یا د اسلامي امارات له چارواکو سره مهمې لیدنې ترسره کړي. ویل کېږي چې د دغه لیدنو هدف دواړو لورو ترمنځ پر یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې اترې کول دي. تر اوسه په رسمي ډول د دغه خبرو د اجنډا بشپړ جزئیات نه دي خپاره شوي، خو شنونکي وایي چې ښایي د سیمې د امنیتي وضعیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او همدارنګه د وروستۍ سرحدي ستونزو په اړه بحثونه وشي. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ځینې ستونزو سره مخ شوي او وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او امنیتي بحثونه راپورته کیږي. د همدې لپاره کارپوهان باور لري چې دا ډول سفرونه او خبرې اترې کولی شي د ستونزو د حل لپاره مهم رول ولوبوي. ځینې څارونکي وایي چې که دا خبرې اترې مثبتې پایلې ولري نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو څه نرمي شي او د ستونزو د حل لپاره سیاسي لارې چارې رامنځته شي. ځکه ډیر کارپوهان ټینګار کوي چې د سیمې د ثبات لپاره د خبرو او تفاهم لاره تر ټولو اغیزمنه ده. همدارنګه ویل کېږي چې د دې پلاوي سفر ښیي چې دواړو لوري هڅه کوي د اړیکو د ښه کولو د احتمالي ستونزو د کمولو لپاره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. په ټوله کې د پاکستان دغه 3 کسیزه پلاوی سفر کابل ته یو مهم سیاسي پرمختګ بللی او تمه کېږي چې د راتلونکو ورځو په ترڅ کې بعد د دغه لیدنو خبرو اترو نور جزئیات هم خپاره شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.